معتبر پوهنتونونه لولي او فوټبال هم کوي. داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم د نجونو زده کړو منع کړې ده، پر مهال یې له یو زیات شمېر نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. اوس تازه یوې هندۍ ورځپاڼې په خپلو تازه مطالبو کې ویلي چې طالبان دوه چله کوي او په ښکاره ډول د اسلامي اصولو څخه سرغړونه کوي. که هر طالب وغږوي نو هغه حدیث شریف چې څه ځان ته خوښوي بل ته یې خوښوه درته تکرار کړي، ولې دوی داسې نه کوي؟ خپلې لوڼې د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې درس لولي، خو په افغانستان کې پر نجونو د زده کړو بندیز لګولی. هندي رسنۍ په ډاګه کړې طالبانو د عامې روغتیا وزیر قلندر عباد لور، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین عباس ستانکزي لور او د طالبانو د قطر دفتر د مشر سهیل شاهین لور په نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې درسونه وایي. دې ورځپاڼې لیکلي چې د سهیل شاهین لور له دې سره چې ښوونځی او پوهنتون لولي، د خپلې پوهنځۍ په فوټبال لوبډله کې هم د پام وړ لوبغاړې ده، ولې په وړاندې نه د پلار او نه هم د طالب ممنوعیت موجود دی او حتی حجاب کې هم پوهنتون ته نه ځي. خو برعکس افغانستان کې په یو اسلامي جامعه کې لوی شوی ښوونځي او پوهنتون ته پر تګ ښکلی اسلامي حجاب لري. طالبانو د خپلو ناسمو سیاستونو ښکار کړی او د زده کړو حق یې ترې اخیستی، ولې دا یې نه دي کړي چې د زده کړو اجازه ورکړي. طالبان په خپله دې پرېکړه ښایي له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخ شي. د دې ډلې د پوهنې وزیر وویل چې د نجونو ښوونځي ژر د پیل شي ځکه دوی تر ډېر سخت فشار لاندې راغلي دي.